په دنیا کې څنګه چې دا بوایکاټ وکنه دغه شانتي ګرل کاټ هم راغلی دی په دنیا کې. صحیح ده. په دې بوایکاټ کې تاسو وګورئ اوله 3 لیټر څه دي؟ بي او واي بوای دی کنه. بوای ویل کېږي هلک ته کنه، سړو ته، هلک ته. دغه شانتي ښځو بیا د هغې دپاره ځان له راویستی دی ګرل کاټ. اوس ګرل کاټ هم د بوایکاټ په شانتي استعمال. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. تاسو به یو ټکی اورېدلی وي بوایکاټ. بوایکاټ مونږه په خبرونو کې هم ډېر زیات ګورو، بلکې نن سبا خو د هغې ډېر زیات ذکر کېږي. دغه شانتي په اخبارونو کې هم مونږ ګورو، په بازارونو کې هم مونږ په ځینو موقعو باندې دا ګورو، په سکولونو کې هم مونږ، په کالجونو کې هم په ځینو موقعو باندې مونږ دا ګورو. نو بوایکاټ یو ډېر عام ټکی دی او په عام ژوند کې د دې ډېر زیات استعمال کېږي. خو تاسو کله سوچ کړی دی چې دا بوایکاټ ویلې کېږي څه ته او دا ټکی راغلی د کوم ځای نه دی؟ یعنې د دې تاریخ څه دی، د دې هسټري څه ده؟ بوایکاټ په اصل کې ویلې کېږي یعنی مشترکه طور، یعنی چې ډېر خلک راجمع شي او هغوی په شریکه باندې د یو انسان نه او یا د یو تنظیم نه او یا دغه شانتي د یو کاروبار نه په شریکه باندې ټول خلک د هغې نه ډډه وکړي، د هغې نه ځان وساتي، د هغې خواله نور نه وځي، د هغوی سره هېڅ تعلق نور نه ساتي. او په دې کې مقصد د هغوی څه وي چې دی هغه کس لا یا هغه تنظیم لا او یا هغه کاروبار لا، هغه بزنس لا، هغه کمپنۍ لا یو قسم لا یا سزا ورکول غواړي او یا خپله ناخوښي څرګنده کول غواړي. یعنی هغوی په یو څیز باندې دا خلک خوشحاله نه وي، نو هغه شانتي بیا هغوی د خپل هغه خفګان اظهار کولو دپاره هغوی دغه شانتي د چا نه ځان سایډ ته کي او یا چې کله خلک د چا نه خپل څه مطالبات منظورول غواړي، چا ته خپل شرایط ښودل غواړي چې ته زمونږ دا شرطونه منظور کا، نو بیا به مونږ ستا سره یا کار کوو یا به مونږ ستا سره تعلق ساتو او یا به د هغې نه پس بیا مونږ ستا سره خبرې اترې کوو. نو دغه شانتي دې ټولو ته ویلې کېږي بوایکاټ. بوایکاټ په اول ځل باندې په 1880 کې په کال 1880 کې استعمال شوی و. بوایکاټ په اصل کې دا د یو سړي نوم و. صحیح ده. او هغه سړی و په آیرلینډ کې. آیرلینډ د انګلینډ سره خواته یو ملک دی. نو بوایکاټ د یو سړي نوم و او د هغه پوره نوم و کیپټن چارلز بوایکاټ. نو په 19مه صدۍ کې په آیرلینډ کې یو لینډ لارډ و. لینډ لارډ ویلې کېږي یو جاګیردار ته یا دغه شانتي د چا چې ډېرې ځمکې به وي. صحیح ده. نو هغه ته لینډ لارډ ویلې کېږي. ډېر غټ غټ پټي به وي، خلکو به د هغوی دپاره زمینداره کوله، نو هغې ته ویلې کېږي لینډ لارډ. نو د هغه لینډ لارډ نوم و لارډ ایرن او هغه د آیرلینډ یو ځای دی، هغې ته ویلې کېږي کاونټي مایو. په هغه ځای کې به دا لینډ لارډ اوسېدو. اوس د دې لینډ لارډ یو ایجنټ و. ایجنټ ویلې کېږي هغه کس ته کوم چې د لینډ لارډ په ځای باندې د هغه د ټولو ځمکو خیال ساتي او د هغه چې څومره کاروبار وي د هغې خیال ساتي. ځکه چې لینډ لارډ په خپله باندې دا کارونه نه کوي، هغه ورله یو کس نیولی وي، څوک چې د چا دغه شانتي یو منشي یو قسم لکه نه، نو هغه د دې ټولو هر څه خیال ساتي. نو دغه شانتي د هغه لینډ لارډ یو ایجنټ و او د هغه ایجنټ نوم و کیپټن چارلز بوایکاټ. نو دا بوایکاټ په اصل کې د هغه لینډ لارډ یو ایجنټ و او د دې ایجنټۍ نه مخکې په اصل کې یو فوجي و. خو بیا چې کله د فوج نه ریټایر شو، نو د ریټایرمنټ نه پسې بیا دغه ایجنټي شروع کړله د لینډ لارډز دپاره. نو یو ځلې بیا په کال 1880 کې په هغه کال باندې فصل ډېر زیات کم شوی و، په پټو کې پیداوار ډېر زیات کم شوی و. نو د کم پیداوار په وجه باندې د لینډ لارډ هغه ټولو خلکو ته، هغه ټولو زمیندارانو ته د 10% رعایت کولو، د 10% ډسکاونټ کولو اعلان وکړو. خو هغه ټول خلک کوم چې به د دې لینډ لارډ په ځمکو کې زمینداري کوله او یا به د دې لینډ لارډ نه یې ځمکې په کرایه باندې اخیستې وې، دوی به یې کرایي ورکوله، هغوی په دې 10% رعایت باندې خوشحاله نه وو، بلکې هغوی وی چې موږ له 25% 15% رعایت پکار دی، ځکه چې زمونږ فصل ډېر زیات کم شوی دی او زمونږ سره دومره پیسې نشته دی، زمونږ نقصان ډېر زیات شوی دی. خو دې لینډ لارډ د دې خلکو دا کومه چې د 15% رعایت کولو یو مطالبه وه، د هغې نه انکار وکړلو، هغه په هغې باندې رضا نه و او هغه وی چې زه تاسو له د 10% نه زیات رعایت نشم درکولی. اوس د دې لینډ لارډ په ځای باندې به د هغه خلکو سره
ټول د هغوی سره چې کم ډیلینګ کول، د هغوی سره خبرې اترې کول وي، د هغوی ټولو حساب کتاب خو به هسې هم د لینډلاډ په خپله باندې نه کوله که نه، هغه به د دې لینډلاډ په وجه باندې د هغه چې کم هغه ایجنټ و او د هغه نوم څه بایکاټ و که نه، هغه به دا ټول ډیلینګ کولو. نو کله چې هغه بایکاټ د دې خلکو سره بیا خبرې اترې کولې او خبره جوړه نه شوله، نو دې بایکاټ بیا د هغه ځمکو نه تقریبا 11 کسانې د هغه ځمکو نه وشړله چې زمونږ ستاسو سره خبره نه جوړیږي، تاسو زمونږ په 10% رعایت باندې خوشحاله نه یې او مونږ تاسو لا 15% رعایت نشو درکولی، نو تاسو د دې ځمکو نه لاړ شئ. نو د هغه ځمکو نه هغه 11 کسان وشړله. بیا دغه شانتې په هغه وخت کې په آیرلینډ کې یو لیډر و، د هغه نوم و چارلز سټیورټ پارنیل. هغه بیا یو قسم لا خپلو خلکو ته یو تقریر وکړلو او په هغه تقریر کې هغه ووی د چا سره د جګړو کولو او یا د تشدد ضرورت نشته دی، بلکې که فرض که د چا سره چرته زیاتې کېږي نو ټولو خلکو له پکار دی چې د هغه سره هر قسم تعلق ختم کړي، د هغه سره هر قسم رشته ختم کړي، د هغه سره هر قسم کاروباري تعلق ختم کړي. نو دغه شانتې تاسو خپل مقصد بغیر څه جګړې نه، بغیر څه جنگ نه حاصلولی شئ. اوس په دې تقریر کې هغه د دې لینډلاډو او یا د دوی د دې ایجنټانو خبره خو نه وکړي، خو هغه یو جنرال خبره کړې وه، خو دا خبره بیا د خلکو واغستله او په حقیقت کې بیا په دې باندې عمل وکړو په اولني ځل باندې د هغه کیپټن چارلز بایکاټ سره دغه شانتې ټولو خلکو خپل تعلق ختم کو او دغه شانتې د هغوی چې څومره کاروبار و د هغې نه یو قسم له ځان سیټ ته کو چې موږ به ستاسو دپاره هېڅ څه کار نه کوو. زمیندارانو د هغوی په ځمکو کې زمینداري پرېښودله، کومو خلکو چې به د هغوی اسونه ساتله هغوی د هغوی د اسونو ساتلو نه انکار وکړلو، او کم چې لوکل دکاندارانو بزنسمینانو هغوی ورسره هم ټول تعلقات کم چې کاروباري تعلقات ډیل کول هغه هر څه ورسره پرېښودله، او تر دې حده پورې چې کم پوسټمین به کم ډاکي به د دوی خطونه راوړله نو هغه هم د دې نه انکار وکړو چې زه به د دوی ځای ته نور خط هم نه راوړم. نو دغه شانتې ټولو خلکو په جمع باندې د دوی سره د هر قسم لین دین نه بالکل ځان سیټ ته کو او هر قسم تعلقات یې ورسره ختم کړله. نو بیا د هغې نه پس چې لږ وخت تیر شو نو د خلکو په دې ټایم کې خو لږ شانتې نقصان وشو، وقتي طور د هغوی خپل نقصان هم وشو که نه، چې یاره خپل کاروبار یې پرېښودو یا چا خپله مزدوري پرېښودله، تنخواه یې پرېښودله، خو د هغې بیا فایده څه وه چې په لږ وخت کې بیا دغه بایکاټ ته د دې خبرې احساس وشولو چې دا خو زمونږ ډېر زیات نقصان کېږي، نه څوک زمونږ په پټي کې کار کوي، مونږ به دا دومره د پټي دا کارونه څوک سنبالئ، زمونږ اسونه به څوک سنبالئ، زمونږ کاروبار به څنګه کېږي، ځکه چې هېڅ چا د هغوی دپاره کار کول نه غوښتله. نو دغه شانتې بیا هغه ته ډېر زر احساس وشولو د دې خبرې، او هغه بیا ځان ډېر آیسولیټډ محسوس کو، ځان ډېر یوازې محسوس کو، ځکه چې ټولو خلکو د هغوی سره هر قسم تعلقات ختم کړي وو. نو کله چې دغه شانتې دا خبره بیا خوره شوله په ټوله دنیا کې، نو په هغه ټایم کې بیا په یو اخبار کې بیا یو ریپورټر د دې په باره کې ذکر وکړلو او دې ته یې نوم ورکړو بایکاټ. نو دې هر څه ته یې بایکاټ ویلی و. نو دغه شانتې د هغه وخت نه دا بایکاټ ټکې په دنیا کې دغه شانتې عام شوی دی، او اوس تاسو وګورئ په پوره دنیا کې هره ورځ چرته نه چرته بایکاټ کېږي. څوک د یو کس نه بایکاټ کوي، څوک د یو تنظیم نه بایکاټ کوي، څوک د یو پولیټیکل پارټۍ نه بایکاټ کوي، څوک د عدالت نه بایکاټ کوي، څوک دغه شانتې د یو ټي وي چینل نه بایکاټ کوي، څوک د یو کمپني نه بایکاټ کوي، د هغوی چې څومره پروډکټس دي د هغې نه بایکاټ کوي. نو هر یو کس که هغه د دنیا په هر ملک کې وي هغوی دا بایکاټ خامخا پیژني. اوس دا بایکاټ د دغه ځای نه شروع شوی و او دا په اصل کې د یو سړي نوم و. اوس د دې نه پس بیا په دنیا کې څنګه چې دا بایکاټ و که نه، دغه شانتې ګرل کاټ هم راغلی دی په دنیا کې، صحیح ده. په دې بایکاټ کې تاسو وګورئ اوله 3 لیټر څه دي، BOY بوای دی که نه، بوای ویلې کېږي هلک ته که نه، سړو ته، هلک ته. دغه شانتې ښځو بیا د هغې دپاره ځان له راویستی دی ګرل کاټ. اوس ګرل کاټ هم د بایکاټ په شانتې استعمالیږي، مقصد هم یې وي چې ټول خلک په جمع باندې د یو څیز خلاف احتجاج وکړي. خو ګرل کاټ سپیسیفیکلی خاص طور پر دا د ښځو د حقوق لپاره چې کم احتجاج کیږي، چې په کم کې صرف د ښځو د حقوق خبره کیږي، نو هغوی ورته بیا ګرل کاټ وایي. خو مقصد د دواړو د بایکاټ او د ګرل کاټ یو شانتې وي. نو دا و یو وړوکی غونتې تاریخ د دې بایکاټ په باره کې. زما امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.